بخاري ومسلم تاسو نه منه نو دغه عالم مفتي تقي عثماني صاحب خو منئ په سوونه او زرګونو شاګردان لري څه یو د ملک په سطح منلی شوی عالم دی د دوی موږ هم احترام کوو ولې مفتي صاحب ولې په خپل ورور په جنازه کې فاتحه وایي د هغه ورور مړ دی پرې خفه کېږي د ورور سره درد دی او ورور عالم دی ورته پته ده چې د رسول الله علیه السلام یوه جنازه بغیر د فاتحې نه یا به هم پکې فاتحه ویله جنګونه جګړې دویمې مناظرې تهمتونه الزامونه چې نه که نه دا ټیک ته شته دی خو زموږ مذهب کې نشته او زموږ علماء مسلمانانو ورونه د دې نه لوی دلیل مفتي تقي عثماني صاحب مسلم منلی شوی عالم دی موږ هم احترام کوو او ستاسو عالم دی ستاسو په نن زمانه کې پیشوا دی تاسو د یو امام په نظر ورته ګورئ ویډیو شته دی ویې ګورئ دا ټول امت دې وګوري مفتي تقي عثماني صاحب په خپل ورور مفتي رفیع عثماني صاحب جنازه کوي الله اکبر شروع د کوم ځای نه کوي دې لټ سپیکرو کې هغه اواز راځي او ریکارډ شوی دی خفیه جنازه کوي سوی الحمد لله رب العالمین ما په دې خپلو غوږونو واورېدله او نن د هغې نه انټرنیټ ډک دی ولد علينا پورې ورسېده امین ویلې او بیا یې ویلې الله اکبر